هغه مسلو کې چې اجتهادي یا په نصوصو کې تعرض منګه تقلید پدې کې کوو ته ماته پدې کې بسوي. دیو جن امام روح المعانی دا خبر لیکلی ده ان کان للضلال اب فالتقلید ابوه کله گمراهی د پار پلاری نو تقلید پلار ده. الله رب العالمین بل څه کې دا منع فرمایلی ده چې پاغه څه بس بنځي چې په کوم شي کتاب سره دلیل نه تاسو پوښتنه وکړه اهل ذکر نه اوس ګوره اهل ذکر غلي دي نو دا خوندې ویل چې لکه پوښتنه دی او دلیل سره تی پوښتنه وکړي ځکه د تقلید حقیقت دا دی چې دا بغیر د مطالبه د دلیل نه یو دلته خو دا غي دلیل پیدا شي. ولهذا اولي الامر چې مستقل فی الاطاعت نه دي بلکې دې خبره بیا مستند د کتاب او سنت ته کتاب او سنت سره برابر او موږ به منو. ته چې ډاکټر ته ورشي کنه او ډاکټر ته دولې چې دا پیراسټامول دی دا پناډول دی ته ډاکټر نه پوښتنه کوي دی باندې کوم ځای خکېږي. رسول سم د دینی او دنیوي امور کې ډېر کارونه دا کړي صحابه ته ویلو تاسو سکه لدی کجور قلم مکوي صحابه د دلیل ته پوښتنه نه کړي. امام صاحب د دین آسان کړي هدايه شریفه دا فتاوا علمگیری دا دنیا آسان کړي تو څنګه دنیا سره ته خلق لګي هدايه چې د قران ډېر زیاته ګرانه ده ډېر سخته ګرانه ده هدايه او قران او حديث الله رب العالمین د غیرت تيسير بار خبره کړي دا قران مونږه آسان کړی دی. شیخ صاحب اوس یو ټماټر والا سبزی خرڅي او هغه ته وایي چې حدیث صحیح او ضعیف هغه په دې شی باندې خبره چې تاسو هغه ته وایي تقلید پرېده او راځه ما پسې روان شي. هغه ته موږ دا خبره نه کوو چې تقلید پرېده هغه ته موږ دا خبره کوو چې زموږ استاد کمی په قران او حدیث کې ده. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.